سلامونه هیوادوالو، هیله ده جوړ به یاست. دا چې افغانستان اوس په بحران کې ده، مخکې هم په بحران کې و، شاید راتلونکي کې هم په بحران کې واوسي، دا یوه ځانته موضوع ده. خو په هر صورت د دې موضوع تر شا هم زمونږ او ستاسې سیاسیون دي. عام ملت یې له تعلیم لرې پرېښی او څوک چې تعلیم ونه لري هغه خپل برخلیک نشي ټاکلی. ځکه بې تعلیمه انسان یوازې په دې تلاش کې چې خپلې خېټې ته ډوډۍ پیدا کړي. هغه نه ملیت پیژني، نه قومیت پیژني، نه ژبه پیژني، نه پرمختګ پیژني، نه نړیوالو سره سیالي پیژني، نه هم نورې کومې خبرې چې دي هغې نه لري. ځکه هغه بیچاره یوازې په دې باندې مصروف ساتل سوی چې خپلې خېټې ته او دغه 2 3 یا 5 یا 10 بچیان چې لري دوی ته څه رقم ډوډۍ پیدا کړي یا څه رقم دوی ته یو جوړه کالي پیدا کړي. هغه ملامت نه ده، هغه همدغسې په تیارو کې ساتل شوی او د هغه له احساساتو نه استفاده کیږي. هغه ته چې سیاسیون هره خبره کوي هغه یې مني، ځکه هغه فکر کوي چې همدغه زموږ مشر ده، همدغه زموږ سالار ده او شاید همدغه رښتیا ووایي. خو نه، داسې نه ده. ټولې خبرې داسې نه دي لکه څه رقم چې سیاسیون کوي. په هر صورت زه راځم دغه د افغانستان بحران او دغه د افغانستان بحران کې دغه خلک او خلک ګلاس لرل، دغه طالبان، مجاهدین، دغه جګړه او دغه نورې خبرې. خو طالبانو خو دغه د 1996 نه تر 2001 کال پورې ښه په نره جنګ وکړ، حکومت وکړ. هغې نه وروسته امریکا راغله او مجاهدین ورسره وو چې ځان یې په نفتیګانو سنبال کړ او حکومت یې ونیو. راځم دې خبرو ته. دوی ټول نړۍ کې ویلي چې طالبان تروریست دي، تروریزم ده، پرمختګ مخه نیسي، د ښځو مانع کیږي. هره خبره چې وکوله نړیوالو ته، نړیوالو ورسره ومنله. نړیوالو خو غوښتل چې افغانستان ته راسي، دوی ځان ته یوازې یو بانه کړله. ناټو افغانستان ته راغله او په افغانستان کې دلته حملې شروع کړلې او په افغانستان کې چې څه غوښتل هغه یې ترلاسه کړل. کله چې پلان سره هر څه سیستم منظم شو، په همغه ورځ افغانستان ولسمشر ته زنګ ووهه چې موږ ناټو باسو او موږ درنه ځو. دغه د لاړل او له هغې نه 1.5-2 کاله مخکې قطر کې په طالبانو ته دفتر جوړ کوو. د هغه دفتر ټول مصارف یې ورکول امریکا، او هغه دفتر کې چې ټول مصارف دوی ورکول طالبان اوسېدل. طالبان یې موږ ته په رسمیت راوپېژندل او نورې نړۍ ته ویل دا طالبان یو غټ ګروپ ده، طالبانو نه موږ ته بباو جوړ کړ. خو په هر صورت دا خبرې هم دلته پرېږدم. زما د ویډیو اصلي مقصد دا ده چې امرالله صالح نن خبرې کولې. د ولسمشر لومړی مرستیال و، خو چې اوس دا چې ولسمشر تللی ده، ده دا خبرې کولې چې په خبرو په شروع کې ویلې سلام سرزمین شیران، سلام سرزمین پاچا بلنده. پاچا بلنده نه منظور هغه لنډغر و کوم چې د په دا 20 کالو کې ساتلي و. د مسعود د مرګ په ورځ به دوی راوتل او ټول افغانستان کې به یې وحشت خپره و. دا شکه به دی سره وه، راکټ به دی سره و، پیکا به دی سره وه، کلاشینکوف په تمنچې خو به په عادي ورځو کې له دی سره وې. ګرځېدل به ښار کې چې به چا تم زړه تنګ څه په دا سر به یې وویشته. د لنډغرو دغه یو کار ډېر جالب و چې هر تاجک چې پرمختګ کو دی به په دا سر ویشته. ځکه د ټولو تاجکو حق یوازې د پنشیر څو لنډغرو خوړ. نه یې پرېښودل چې تاجک پرمختګ وکړي او په غټو پوستونو باندې کار وکړي. یوازې هر تاجک به پرمختګ وکړ او دی به په دې سر وویشته او بیا به یې پړه یا په طالبانو واچوله یا به یې هم په نامعلومو وسلوالو باندې واچوله. نو دغه کار د دی دغه 20 کاله دوام وکړ. خو خیر دا خبره هم دلته زه پرېږدم. راځم د امرالله صالح خبرو ته چې خبرې رانه اوږدې نه سي. امرالله صالح ویلي سلام بر پاچا بلنده. دغه کسان چې امرالله صالح د کرزي په وخت کې د ملي امنیت رئیس و، ولې له مخې لرې نه کړل؟ که دی رښتیا افغانستان ته او سولې ته ژمن و. دی ګوره په طالب باندې لعنت ویلې، په پاکستان ویلې، په بلې ویلې، په بلې ویلې. طالب او دغه لنډغر طالب خو بیا هم د چا په ناموس تیری نه کوي، د چا کورې چور نه کوي. د طالب حکومت کې چا دومره شی خیانت نه څه. لنډغرو کوم وحشتونه محشتونه په 1990 کلونو کې ونه کول. دا خو د تیر ډېر وخت خبره دغه 25 کاله کېږي. ټولو خلکو ته یاد ده لکه پرون. خیر دغه نوي هلکانو ته که یاد نه د مشرانو خو تیر سوي دي. په میرمنو جنسي تیري وسل، حتی د دوی د وحشتونو د لاسه میرمنو له بامونو ځانونه وغورځول. 3م 4م 5م منزل نه چې دوی په جنسي تیری ونه کړي. هغې یعنې مرګ په ځان قبول کړه. خو د دې وحشي ظالم
جنسیت یې رای قبول نه کړ د خلکو کورونه یې چور کړل مالونه یې چور کړل دغه هندوانو ویډیو ما وکتل دغه د افغانستان سکان چې په زور یې ټول وباستل هغه ځایونه د دغه لنډغرو ونیول او دغه سکان چې ټول اوس اروپا ته راغلي دا د دې لنډغرو ته لاس راغلي او دغه ځایونه یې کابل کې دی نیولي هغه کابل کې ښه کاروبارونه لري سکان چې ډېر زحمتکشه خلک دي کاروبارونه یې لرل او هغه ته دوی ونیول نو امرالله صالح دغه لنډغر ساتلي وو هر کال به راوتل هر کال به انسانان هم وژل په موټرو به هم وهل میلې چرچې به هم کولې دغه لنډغر یو پیسه ښکته یو بر او ګریوان شکېدلی ټول کابل کې به ګرځېدل بدماشي به یې کول او دا د همدې ورځې لپاره ده ساتلي وو ځکه دی سولې ته ژمن نه و دی په پنجشیر کې ډېرې وسلې ځمکو لاندې ښخې کړې وې او ډیپوګانې جوړې کړې وې یو څه چې بمبار هم سولې او چغې دی اسمان ته وختل ځکه دی یو هم سولې ته ژمن نه و او نه دی که چېرته دی سولې ته ژمن وی او که غوښتل چې سوله وسي او افغانستان کې سوله او ارامش راسي نو دی کولی شول دغه وسلې حکومت ته تسلیم کړي دغه د بیت المال مال و نه د دی د پلار چې دی د غنیمت په حیث باندې هلته منډه په خپلو کورونو کې منډلی ده اوس یې وړی ده خو په هر صورت دغه لنډغر صالح ساتلي وو نن هم ورته زر کسان خوښه راټول وو غوښتل چې موږ وایي جهاد او مقاومت کوو جهاد د څه شي چا سره جهاد خو په هر صورت دی چې څه وایي دی یوازې جګړې ته بیرته لاره جوړوي او غواړي چې دغه جګړه بیا پیل سي او خلک میلیونونه انسانان پکې ووژل سي ګوره کله چې ولسمشر په افغانستان پرېښوده یوازې د دې لپاره یې پرېښوده چې دغه جګړه جوړه نه سي په کابل کې زرګونه میلیونونه انسانان نه وژل سي وینې توی نه سي ولسمشر په دې راضي نه و چې زه د په چوکۍ ناست اوسم خو خلک دې مړه کېږي نه ولسمشر هېڅکله هم نه غوښتل دا کار وشي ولسمشر یوه خبره کړې وه که وایي فولاد هم زما په ځای وای نن به اوبه و دا خبره یې رښتیا ده ولسمشر د دومره لنډغرو مابین کې راګیر و چې مه کوئ پښتنه خو په هر صورت دا چې موږ ته بیرون نه ښکارېده دا یوه بیله موضوع ده د لنډغرو یو غټه مافیایي کړۍ جوړه کړې وه هر ته چې هر څوک راته کرزي خو دې غوږ نه سو خوځولی کرزي ته خو یې داسې اخترونه ورکړي که ځان دې ښکته وبره کړه دا تندي دې در تګدوس دا سر دې ولو هغه به تر پرونه پورې د فهیم زوی ته ورته کور د اختر مبارکۍ ته شاید بیا هم ورسي خو یې دومره ډار کړی خو په هر صورت نو ولسمشر راګیر ولسمشر نه غوښتل چې دغسې یو جګړه وسي دغسې مشکلات رامنځته سي او دغه انسانان افغانان چې اوس یوه روپۍ دوه روپۍ په سختو بختو پیدا کړي یو اروپا نه لیږل سوي ورته هلته یو کور یو کوټه ځان ته جوړه کړې ده بیرته زمونږ او ستاسو دغه خویندې میندې په ایران او په پنجاب کې مهاجرې نه سي ولته سرتورې نه سي ولته بېعزته نه سي هلته ورنه د ډوډۍ په بدل کې د جنسي غریزو غوښتنه ونه سي ولسمشر دا نه غوښتل چې موږ بل چاته محتاج سو نو دغه لنډغرو اوس بیرته دا غواړي په افغانستان کې جنګ کوي دغه جګړې ته پلان نیولی ده او جګړه کوي خو که دی جګړه هم وکړي شاید له طالبانو به یې وګټي یا به یې ونه ګټي خو په دې کې به میلیونونه انسانان مهاجر سي میلیونونه انسانان به مړه سي دغه اوس چې د کابل ایرپورټ کې زرګونه انسانان دغه لنډغرو دغه نور ناست دي دا ټول اروپا پسې تږي وږي دا د اروپا سپیان دي دوی یو هم تهدید لاندې نسته که دوی تهدید لاندې وای طالبانو همغه ایرپورټ مخکې په دې سر باندې یو ویشته طالبانو دی باندې تهدید نه ده راوستی دا خپله د اروپا سپیان دي چې غواړي اروپا ته راسي او د کابل ایرپورټ مخې ته ناست دي او ځانونه سپیان جوړ کړي چې ولا هله موږ ځان سره بوځئ یو څو خو تیارو پورې ځانونه نښلولي ور وغورځېدل ولې خبره سو واوره ته دومره شدید تهدید لاندې وي دې په دا سر وویشتلي تا ته یې چی ویلې طالبان خو چې کابل ته راغلل جنوکۍ لګیا دي بیرته ویډیوګانې کوي فلمونه کوي راوتي دي یوټیوب او نور ژورنالستانې ډاکټرانې په روغتونونو کې کار کوي ښځو ته یې ویلې بیرته خپل وظیفو ته لاړې شئ ښځې تهدید لاندې نه دي ته ولې تهدید لاندې تا کړي چی دي ته یې سو هغه چې غټ وزیران یې معاف کړل غټ جنرالان یې معاف کړل ویې بخل ته څه شی اصلا ته هېڅ شی تا کړي څه شی دي تا دا هېواد ته کوم داسې اټوم بم جوړ کړی چې تا باندې ته طالب تهدید کړی اوس یا د بل ملک دې کې لاس چې تا دې ووژنې ته د ایرپورټ مخکې ناست دي خو په هر صورت دغه د افغانستان د بدنامولو لپاره ناست دي د افغانستان د بدبختۍ او د شرمولو لپاره ناست دي څوک چې اروپا کې دي هغه مخکې راغلي دي اروپا کې دي صحیح ده څوک چې اوس اروپا ته راتګ غواړي خو په یو منظم ډول باندې هر هېواد ویلي چې موږ افغانان باسو خپلې میلونه ورته وکوئ خپل مشکلات ورته ووایئ که قبول سل وبمباسي په اسانه طریقه ایرپورټ ته لاړ شي وبمباسي که نه دا د ایرپورټ مخکې کېناستل څه معنا